د لغمان والي وایي په دې ولایت کې د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو لپاره بشپړ چمتوالی نیول شوی چې په مرکز ولسوالیو کې به په ښه ډول د ملي پروسه ترسره شي. دغه څرګندونې نوموړي نن د شنبې په ورځ د وایي په 23مه نیټه له غرمې وړاندې په دې ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو اړوند همغږۍ په غونډه کې وکړې. په دې ناسته کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره، د ټاکنیزو شکایتونو کمیشنر سید قطب الدین رویدار، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي او د دې شورا غړي محمد طاووس عادل، د دې ولایت د ټولو نظامي ارګانونو مسؤلینو، د ټاکنیزو کمیسیونونو رئیسانو، د بیلابیلو ادارو رئیسانو، دیني عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، ښځینهو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د لغمان ولایت د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس غرغښ سلطاني له لوري له مرکزه راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د خپلو امادګیو اړوند خبرې وکړې. ورپسې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په خپلو خبرو کې د دا ډول ناستو جوړول خورا مهمې وبللې چې پر مهال د ټولنې د بیلابیلو وګړو نظریات مخامخ واورېدل شي. هغه ویل ټاکنې د ولسواکه نظام اصل دی او د هېواد ښه راتلونکي تضمینوي، نو هیله ده چې ولسونه په لویه کچه پکې برخه واخلي. ښاغلي ننګ ویل په دې ولایت کې د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو لپاره بشپړ چمتوالی نیول شوی چې په مرکز ولسوالیو کې به په ښه ډول د ملي پروسه ترسره شي. هغه له نظامي مسؤلینو د مننې ترڅنګ له مرکزه راغلي پلاوي او ولسونو ته ډاډ ورکړ چې په نظامي برخه کې راتلونکو ټاکنو ته بشپړ آمادګي نیول شوې ده. د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي هم د شورا او ولسونو له ادرسه د جمهوري ریاست راتلونکې ټاکنې خورا مهمې وبللې. یادونه یې وکړه چې ولسونه به په پوره شوق سره پکې برخه واخلي. هغه یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې له خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به یو ځای د ټاکنو په ورځ په مرکز ولسوالیو کې د رایې پر مهال خپل مسؤلیت ادا کړي. بل لور ته د قومي مشرانو په استازولۍ حاجي شامت خان له ولایتي ادارې او امنیتي ارګانونو څخه مننه وکړه چې په دې ولایت کې راتلونکو ټاکنو لپاره ښه آمادګي نیولې ده. د لغمان ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس بشیر عمر په خپلو خبرو کې د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته د بشپړې تخنیکي او نورې آمادګۍ په برخه کې ډاډ ورکړ. هغه وویل له ولایتي ادارې، نظامي ارګانونو او ټولو ولسونو سره ښه هماهنګي لري او د همدې ښې اړیکې په پایله کې به راتلونکې ټاکنې بریالۍ کړي. د نن په همغږۍ ناسته کې د ویناوالو له ډلې په ختیځ کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس صبرینا حمیدي، د سیاسي احزابو، ځوانانو، میرمنو او د یو شمېر نورو اقشارو استازو هم خبرې وکړې. بل لور ته د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید قطب الدین رویدار په خپلو خبرو کې له والي ښاغلي ننګ او د دې ولایت له ټولو ولسونو څخه مننه وکړه چې له دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو سره په لغمان کې هر وخت مرسته کړې ده. هغه د جمهوري ریاست راتلونکې ټاکنې د ولسواکۍ اصل یادې کړې او د یو قوي او په خپلو پښو ولاړ نظام لپاره دا خورا مهمې وبللې. رویدار دغه راز یادونه وکړه چې د ټاکنو مشروعیت لپاره شفافیت او عدالت خورا مهم دی چې په دې برخه کې باید ولسونه خپله ونډه په ښه ډول ترسره کړي. نوموړي همدارنګه یادونه وکړه چې په لغمان کې د دوی کمیشنران د ولسونو په خدمت کې دي. ولسونه کولی شي چې خپل شکایتونه د څېړلو لپاره ورسره ثبت کړي. کمیشنر رویدار دغه راز یو ځل بیا له دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او د ټولنې له ټولو اقشارو څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو د ونډې اخیستنې، نظارت او په نورو برخو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپله همکاري د تل په څېر دوامداره وساتي. همدارنګه د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون له لوري د همغږۍ په دې ناسته کې د یو شمېر ګډونوالو له لوري ځینې پوښتنې هم وشوې چې راغلي کمیشنر له لوري ورته د قناعت وړ ځوابونه ورکړل شول.